موږ نه غوښتل شوي چې 5x مربع جمع 8x منفي 3 جمع 2x مربع منفي 8x مثبت 14x افادې سره ساده کړو. نو دې ساده کول دا معنی چې موږ راځو د دواړو افادو کې چې کوم مشابه حدونه وي هغه یو بل سره جمع یا تفریقه ورسره. نو لومړی راځو دا د قوسونو نه بغیر لیکو ځکه دا قوسونه دي کې کوم خاص بدلون نه راولي. دلته موږ لیکو چې 5x مربع جمع 8x منفي 3 بیا جمع خپله 2x مربع. که چیرې دا علامه منفي وي بیا به دا ټولې علامې څنګه کېدلې بدلېدلې ځکه دا علامه بیا دې کې ضربېږي. نو منفي 8x او جمع 14x. اوس راځو موږ دا مربع دی. اوس راځو موږ د مختلفو توانونو لرونکو حدونه یو بل سره ګورو او سره جمع او تفریقوي. نو پیل کوو موږ د x مربع والا حدونو سره. دلته موږ سره د x مربع یو دلته دی او x مربع دلته هم دی. دلته 5x مربع دی دلته 2x دواړه جمع کېږي یو بل سره دا به مساوي شي 9x مربع. ورپسې راځو د x په توان د یو حدونه ګورو. دا دی او دلته هم دی سره هم x دی دا پاتې دی دلته. نو دا به مساوي شي دلته موږ لرو چې 8x دلته دی منفي 8x دا دواړه چې سره جمع او تفریق کړو 8x نه چې 8x لاړ شي 1x پاتې کېږي. 1x چې دی یو 14x سره شي یو ځای ولیکو دا به مساوي شي 14x سره. نو لیکو جمع 14x او پای کې راځو هغه حد چې بیخي x پکې نه لري هغه موږ سره دا یو 3 دی کوم چې ثابت حد دی دا لیکو ورسره منفي 3x. نو په دې شکل سره موږ دا دواړه افادې چې یو بل سره جمع حالت کې وي ساده کړې او زموږ ځواب دا شو.